د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن سرحدي پوله د سیمې د خلکو د کاروبار په مخ د پرانیستلو لپاره احتجاج اوس هم دوام لري. په دغه احتجاج کې شامل سیاسي او مذهبي ګوندونو د تجارانو سازمانونو سره د پښتون ژغورنې غورځنګ د تیرو 14 ورځو څخه باقاعده پر لټ کښنولي دي او بیا د تیرې یوې اونۍ څخه د چمن سپین بولدک تر مابینځ دوه لاره بنده کړې ده. لږ څه د ټرانزیټ کټنران او خوراکي سامانونه او نیټو سپلای افغانستان ته تله هغه هم بنده کړې ده. د دې وجې دا وخت پر چمن پوله باندې په سوونو ټرالران بند پاتې دي او ډریوران د مشکلاتو سره مخامخ دي. موږ د لیدل مالو ورور اوبه بهیږي در کشمش او در دې شان ورور اوبه بهیږي موږ ته څوک نه دي راغلي باید زموږ وروره غږ لوړ چارواکو ته ورسوئ پیسې خلاص پې وروره د موږ د ډوډۍ پیسې نه لرو دلته دای ناستې وروره څوک مغاور نه کوي ډوډۍ درک نه لګېږي هوټلان بند دي حکومت دې موږ غم نه کوي موږ حکومت ته ټیکس ورکوو ټوکن داخلو هر کاروبار کوو پلازې ورکوو ټیکسونه ورکوو ګورمنټ ته د موږ غم نه کوي یا خو دغسې وکړي چې وروره موږ ته د لاره راخلاصه کړي که دغسې نه کوي کراچۍ کې د لوډینګ بند کړي. خو دغه پرلت د رهبر کمیټې یو غړی عبدالمنان اڅکزی وایي چې دوی د حکومت پاکستان ته خپلې درې غوښتنې ایښې دي خو حکومتي نمایندګانو د دوی سره خبرې وکړي خو هغه بې نتیجه وګرځي. د څلورو میاشتو څخه زموږ د روزګار چې کومه مسلې دي دا انتهایی ډېر سنګین حالت ته رسېدلي دي. دلته دا غریب خاص کر د حیوانانو والا چې کوم دلته پر د حیوانانو باندې یو مزدوري کوله 1500 روپۍ به ګټلې د هغو یو خو د حیوانانو خرچه په پسې ده بلې د خپلو بچیانو کوم کورونه دي د هغو ماشومانو خرچه د څلورو میاشتو په پسې ده نو دا خلک بالکل و دې حالت ته رسېدلي دي چې په ښار کې یعنی فکر وکړي. و دغه پرلت ته د عوامي نیشنل ګوند ایالتي مشر او د ایالتي اسمبلي غړي اصغر خان اڅکزی هم راغلی چې د په خپله وینا کې وویل چې د لوړ رتبه چارواکو سره پر حکومتي سطح خبرې کړي دي چې په راروانه اونۍ کې به د چمن او سپین بولدک تر مابینځ پولو پرانیستلو پرېکړه وشي. ما د ټول ملګرو عزیزانو دا یقین دی موږ ته چې کومه واده راکول سوې ده چې په هفته 3 ورځې کې دننه زموږ خبرې دي زموږ مجلسونه دي ستاسو دپاره موږ د لارې یو بندوبست کوو دا موږ ته ویل شوي دي او انشاءالله دا به کېږي که ګر سره دا واده په 2 ورځې کې پوره نه شي دا پرلت ته ناست دی د دې پرلت نه به څه فیصله راځي خدای مکه بیا به ته هم مارانې او موږ به هم هغه دیوال ته ولاړ چې بیا به پر شا نشو تللی. پاکستان حکومت د افغانستان سره خپل سرحدونه د مارچ د میاشتې د 2 نیټې څخه بند کړل چې د کورونا وایرس د پولې دواړو غاړو ته منتقل نه شي چې دغه سرحدونه تړلو څخه د پاکستان افغانستان سره ټول تجارتي چارې بندې شوې خو بیا پاکستان حکومت د 1 مې څخه په محدود پیمانه او افغان ټرانزیټ ریټ نیټو سپلای او خوراکي شیانو افغانستان ته وړلو اجازه ورکول پیل کړل. نعمت الله سرحدي وی ډیوا چمن.